په کوم قوم کې په کوم ملک کې چې مهاجرین اوسېږي پر دې به د الله رحمتونه نن بدبخته انسانان په لوی لاس ځان د الله د رحمتونو بې برخې کوي. ګورې دا واورئ اسلام چې کوم موږ ته سبق راکړی دی د مهاجرینو په باب کې دا د قیامت پورې د ټول امت مسلمه دپاره یو عظیم درس دی او که د دې نه څوک خلاف قدم پرېږدي یا یې کښېږدي دا به خپل ځان د تباهۍ سره مخامخ کوي. دا بل هېڅ لاره نه. تاسو وګورئ نن کوم سلوک چې د افغان مهاجرینو سره کېږي کوم ظلم بربریت او وحشت چې د دوی سره په ایستلو کې شروع دی په تاریخ کې داسې نه ده سوی د یو مهاجر سره. دا ټول عالم اسلام یې ګوري دا علما هم ویني د دې ملک دا عوام الناس هم د دې ملک دا ویني د حالت سیاستمداران یې هم ویني حکمرانان هم دا ټول حالت ویني. هغوی په زور په جبر په بېعزتي او په ډېر وحشت باندې د خپلو کورو څخه ایستل کېږي په زور پیسې ځینې اخیستل کېږي د هغوی جایدادونه قبضه کېږي د هغوی ډک ډک دوکانونه ځینې په زوره اخلي او د هغه مالونه ناجایز قبضو باندې لاسته راوړي. آیا دغه سلوک او دغه رویه د یو اسلامي هیواد کېدلی سي؟ دغه سلوک او دغه رویه د یو انسان کېدلی سي په انساني حقوقو کې سته؟ دغه سلوک او دغه رویه دا په یو قانون کې سته؟ دا د یو سیاسي حقوقو کې سته؟ په چیش کې سته؟ دا ټول ویني او ټول پر دې باندې خاموش دي. دا په لوی لاس ګوري واوري دا د الله قهر او غضب او عذاب ته دعوت ورکوي او دا به ډېرې بدې پایلې ولري. آخر خو دوی هم د الله بندګان خو هجرت یې کړی د خلکو ملک دا د خواهشاتو په وجه نه و پرېښی د خلکو ملک دا په دې وجه دلته نه و راغلي چې دوی د خواهشاتو دپاره راغلي دوی د پیسو او سرمایې ډېرولو دپاره دلته راغلي وو محض د دنیا د هغه جابر او ظالمو کفارو د تسلط د وجې څخه راغلي وو چې د دوی بچي او ځان او امن او کورونه یې په امن کې نه وه دلته راغلي. آیا دغه حقوق او دغه سلوک په اسلام کې سته؟ دا د مهاجر په حقوقو کې سته؟ دا په مسلمانۍ کې سته؟ دا ستا هغه د بشر په حقوقو کې دا سته؟ د بشر د حقوقو دغه تقاضا ده. نو هغه د حقوق بشر دعویداران او ټیکاداران چې دوی په هر حالت کې نارې وي نن هغوی ولې ړانده دي؟ دوی د حالت نه ویني. هغوی ولې نن کاڼه دي؟ د هغوی په غوږو کې ولې صرف لوېدلي دي؟ د حالات دوی نه اوري د حالات دوی نه څاري دا دوی په سترګو باندې نه ویني. او هغه مشران او علما کرام شیخان سیاستمداران او واکداره مشران خلک د دوی دغه مسلماني او اسلامي فریضه نه ده چې دا خلک بند کړي د دې نه دومره خو کولی شي که نور نسي کولی په خوله خو دا ته ویلی شي چې دا کم کار ته کوي دا بد کوي. د یو څو کسانو ما سوه چې هغوی په دې باندې بد وړي دي هغوی په دې باندې خفګان ښکاره کړي دي نور یې چا نه کړي. آیا دا د دوی اسلامي فریضه نه ده؟ دا د دوی اخلاقي فریضه نه ده؟ دوی خو باید ووایي لږ په انساني حقوقو کې خو د خپل ملک وي بس کې باسي ویې باسي لیکن د ایستلو دا طریقه چې پر سرحداتو باندې دا کسان په زرګو تعداد باندې ولاړ دي هلته د اوبو او د خوراک او د څښاک بندوبست نشته هلته د دوی د عزت بندوبست نشته نر او ښځې ګډې وډې سره ولاړې دي د نر او ښځو د ضرورت ځایونه ګډوډ دي. آیا دغه اسلام وایي؟ آیا دغه پښتنیت وایي؟ آیا دغه همسایتوب وایي؟ خو ګورې واوره ان الله عزیز ذو انتقام الله تبارک وتعالی بهترین بدله اخیستونکی دی. د بلې خوا یې بیا هغه رشوتخوره درندګان ایله کړي دي چې ټول عمر یې په رشوتو او په حرامخوري کې تیر کړي ټول جسد یې د حرامو نه ډک کړی هغوی ته موقع په لاس ورغله هغوی دغه ناره د خدایه غوښته دا وږي سپو ته دغه موقع په لاس ورغله چې نن د مظلوم مهاجر بېعزتي د ځان دپاره فخر بولي ظلم د ځان حق بولي د دوی سرمایه د ځان حق بولي د دوی مکانونه او ځایونه و دوکانونه دا د ناجایز قبضې د لاسه خپل لاس ته راوړي. دا خلک د زړه د سپین دا دې ګټه نه راوړه بچیانو دا دې کور د غټه ګټه نه ده راوړه خو ستا دې دا مبارک سي بچې د دې انجام بیا ګوره چې الله پاک تا په خپل اولاد باندې دغسې کبابوي که به نه کبابوي. ګورې دا واورئ دا ظلم دی هر علما د وخت د علماو دا فریضه ده چې دا ته ظلم ووایي دا ظلم دی دا بربریت دی دا وحشت دی دا د الله و قهر او عذاب ته دعوت ورکول دی دا خلق د خپل اقتدار او واک په نشه کې غرق دي هیڅ په سترګو نه ویني
او هیڅ قسم زور او زیادتۍ دا وحشت نه بولي او دا د ځان حق بولي. دا خلک واوري، دا پوی کوي، دا نور کسان دي دا پوی کوي چې الله ظلم نه خوښوي. الله پر خپل ځان ظلم حرام کړی دی. الله د یو انسان ظلم پر بل انسان باندې نه خوښوي. وما ربک بظلام للعبید. الله خپل بندگان ته ظالم نه دي د خپل بندگان لپاره. حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، یا عبادی انی حرمت علی نفسی الظلم وجعلته بینکم محرما. ما پر خپل ځانم ظلم حرام کړی دی او په تاسو منځ کې یو انسان پر بل انسان باندې ظلم کول مې هم حرام کړی دی. الا نو پوه شه فلا تظالموا، ظلم مه کوئ. د ظلم انجام سخت دی. دا کسان الحمدلله دلته ښه علما سته، ښه شیوخ سته، دا دې دا خپل درندګان پوه کړي، دې ته دې تاریخ ولولي، دې ته د قرآن واقعات ولولي چې هغه ظالمان چې په هر قسم قوت کې در دوی زیات، قوم عاد، قوم ثمود، د الله پاک جل جلاله د خپل قهر په چپلاخه باندې وواله. تر اوسه پورې عبرت دی د نور کسانو لپاره. دی دا قرآن دا واقعات نه دي ویلي. فرعون ظلم کوي، انجام یې څه سو؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هغه سمودیان او هغه قوم عاد چې الله طاقت ورکړي، منقبت یې ورکړي، لیکن هغوی ظلم شروع کړي. د هغوی انجام څه؟ قرآن د دې واقعاتو ډک دی. که نور تاریخ نه څه کتلی، قرآن خو ولول، د قرآن ژباړه خو وکړه. څومره جبر کوي دا خلک، څومره ظلم کوي. الله پاک جل جلاله سوای قرآن کې فکأی من قريه اهلکناها وهي ظالمه. دې داسې قریې وې، کلي وه چې هغوی موږ هلاک کړل، تباه مې کړل، زیر و زبر مې کړل. وجه دا وه وهي ظالمه، دا خلکو ظلم کوي. او واورئ الله پاک جل جلاله ظالم ته مهلت ورکوي. ان الله لا یملی ظالم. الله ظالم ته مهلت ورکوي، لیکن کله چې الله دغه ظالم ونیسي پر خپل ظلم باندې، حتی اذا اخذه، کله چې الله پاک جل جلاله دغه ظالم ونیسي، بیا د الله اخذ ان اخذه علیم شدید، ډیر سخت دردناک دی، ډیر سخت دردناک دی. دا خلک دې په خپل طاقت باندې نه مغروره کیږي. دا دې د دنیا د یو عارضي طاقت څخه غلطه فایده نه اخلي. دا دې د دنیا د یو عارضي منصب او کرسی و چوکۍ نه غلطه استفاده نه اخلي. پر مظلومانو دې ظلم نه کوي. مظلومان الله لري، مظلومان رب لري، او الله پاک جل جلاله د بې بسه او مظلوم آه او فریاد اوري او الله تبارک وتعالی کوي. دا خلک د مظلوم د آه څخه، د فریاد څخه، د دغه بې بسو مهاجرینو د بدعاو څخه نه بیریږي. دا څومره زیات مغروره دي. آیا دوی د هغه د آه څخه دوی ته خوف او ویره نه راځي؟ د دې بدنونه نه لړزېږي د مظلوم د آه څخه؟ دا څومره دلیره دي، دا څومره جرأتمند دي، دا څومره د دنیا د یو معمولي منصب په نشه کې راغلي دي او د الله و دومره قهر و عذاب ته دعوت ورکوي. دا خلک آیا دا خلک په دې نه دي خبر چې د مظلوم به دعا الله تبارک وتعالی د ظالم په حق کې فورا قبلوي؟ الله یې ډایرکټ قبلوي. حدیث کې راځي اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم. د مظلوم د فریاد د آه او بدعا نه وبرېږه، فانها ليس بينها وبين الله حجاب. د الله تبارک وتعالی او د دغه بدعا په مابینځ کې هېڅ رکاوټ نشته، ډایرکټ یې الله قبلوي. بل روایت کې راځي فإن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاسقا. دغه مظلوم ولو که فاسق وي، الله د آه قبلوي. بل روایت کې راځي ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيه. درې بدعا داسې دي چې الله یې قبلوي، هېڅ شک په دې کې نشته. دعوة المظلوم د مظلوم آه دی، دعوة المسافر د مسافر آه دی. یو هغه بدعا چې پلار یې د خپل بچي ته وکړي. دا خلک هم مظلومین دي او هم مسافر. دا چې ته د هغه ځای را روان کړې، تر هغه ساعته پورې چې دوی یو ځای باندې تمیږي، د ځان لپاره د اوسېدو ځای پیدا کړي، د هغه ساعته پورې تا ته په دعا باندې بیا به ستا څه خیال او میږي ته چې الله په قهر سي نو وزرونه ورکړي. دې خلکو ته الله نن وزرونه ورکړي. الله وایي الا لعنة الله، د خدای لعنت پر ظالمینو باندې. مه کوئ دا ظلم مه کوئ، دا ډېرې بدې پایلې لري. تاسو د سپین ږیري باباګان ووینئ، د سوشل میډیا د لارې چې سړی دا ویډیو ګوري، زما خو په والله د سترګو اوښکې ورته راځي، زما خو احساسات راپورته ځي. زما یو خورکۍ ده، زما سپین سرې مور ده، زما ځوانه پیغله خور ده، زما سپین ږیری بابا دی، هغه په سرو اوښکو ناست دی، هغه هلته بې عزته دی،
هغوی دې ته بن اسرائیل لقب ورکړي، هغوی دې ته شراوې کوي، هغوی دې ته به دعاوې کوي. آیا دا رب نه لري؟ دا نه قبلیږي؟ دا به ضرور الله قبلوي. پاتې نه لري. تا خو ځان ته ګټه وکړې ملک به دې وایي ملک خالص. نه نه نه، تا د الله و قهر ته دعوت ورکړي، تا د الله تبارک وتعالی عذاب ته دعوت ورکړي، او اوس نو ځان ته پکار دا ده عام مسلمانان پر کومه علاقه چې دغه مظلومان مهاجرین راتېرېږي دا خلک یې باید په هر قسم امداد او مدد وکړي. دا د چمن خلکو ته دې الله جزای خیر ورکړي، په بار بار ډوډۍ هم ورته راوړي، خوراکي مواد هم ورته راوړي، باوجود چې دوی په خپله په دومره سختۍ کې دي. الله تبارک وتعالی دې د دې دغه صدقات په خپل دربار کې قبول وګرځي، او دغه صدقات یې الله د هغه عذاب د لرېوالي ذریعه وګرځي کوم چې د دوی د لورې په دې باندې مسلط شوی دی، د هغه ظالم حکمران د لورې پر دې مسلط شوی دی. په کار دا هر مسلمان باید دا مهاجرین په زړه ونیسي. د دې زړونه څیرې دي، د دې زړونه زخمیان دي، د دې زړونه د وینو ډک دي. دا چې ما زه ورته وګورې د سترګو یې اوښکې بهیږي. ډېر زور غواړي ته پر خپل ځان باندې ستا بچی، ستا مور، ستا ورېنداره، زما ورېنداره، زما بچی، زما لور، دا چې په دا یخ کې دا تورې شپه ته پراته او خوراک او څښاک نه زما او ستا به څه حال دی؟ هر مسلمان باید پر ځان باندې وکړي. بعض کسان خو د داسې بدبخت وي په دغه وخت کې چې دا خلک راځي د استفاده کوي، شان ورته ګران کړي، مځکې ورته ګران کړي، سرایونه ورته ګران کړي. زما خو دا مسلمانانو ته یو هیله کوم که غواړئ چې آخرت پیدا کړي د دې کسانو سره رحم وکړي، شفقت معامله وکړي، د دوی سره د شفقت معامله وکړي، سرایونه ورته ارزانه کړي، مځکې ورته وقف کړي تر هغه ساعته چې دوی پر پښو درېږي، خیمې ورته ولګوي، که زیات خونه لرئ خونه ورته وقف کړه، پیسې ورکړه، ډوډۍ ورکړه، ماړه یې کړه. قسم دې مې په خدای در دې افضل صدقه نشته. نبي علیه السلام وایي افضل صدقه ان تشبع کبدا جائعا، در ټولو افضل صدقه دا ده چې ته وږی نس موړ کړې. ورسره د خپل وس مطابق لس ډوډۍ خو به رانې ورسې ورکړې دي، یو بوتل اوبه خو به رانې ورسې ورکړې دي. نن باید دا خلک ظلم ته ملا ونه تړي چې کورونه ګران کړي، شان ورباندې ګران کړي او مځکې ورباندې ګران کړي. دا رقم نه، بلکې دوی ته غېږه ورکړي، دوی پر زړه باندې ونیسي، پر سینه باندې ونیسي، دوی ته خپل مکمل د توان مطابق د هغوی سره ښېګڼه وکړي.